زموږ په معاشره کې نو د نامحرمو ښځو سره تعلق رابطې ټلیفونونه د ځوانانو دا زیات شوي او دا دوی په خپل بخپل کې فخر بولي چې زه د ځان دپاره یو ملګری لرم د پلانکي نجلۍ سره زما تعلق دی العیاذ بالله. هغوی ته پیسې وراستي، هغوی ته ټلیفونونه وراستي، کارډونه ورجمع کوي او بیا په ګانټو ګانټو هغه سره خبرې کوي. دا عشق مجازي زموږ په معاشره کې اوس بیخي زیات شوی. دا یوه خبره واوره، د بل عزت او ناموس ته په بده سترګه مه ګوره، د بل عزت او ناموس مه پایماله کوه، بیا به الله جل جلاله په بل چا باندې ستا عزت او ستا ناموس پایماله کوي. دا پور دی په دنیا کې. د بل ښځې ته لاس مه وروړه، د بل نامحرمې ښځې سره تعلق مه جوړوه، د هغوی سره په ګانټو ګانټو خبرې مه کوه، دا خپله ځواني تباه کوې. دا ستا اره خبره ستا پر اوږو باندې مقدسې فرشتې ناستې لیکي. دا ستا خبره به د قیامت په ورځ دا ستا خوله د الله په وړاندې شاهدي ادا کوي چې الله په ما زنا کول. دا ستا ژبه به شاهدي ادا کوي، دا ستا لاس، دا ستا حلال مال پیسې دا به شاهدي ادا کوي چې الله زه په دومره زحمت ګټلم او بیا یې داسې بربادول. ستا به دې خبرو څه کېږي؟ ولې د بل عزت پایماله کوي؟ ته لږ سوچ فکر وایه، ستا د خور سره، ستا د لور سره یا ستا د ناموس سره یو څوک داسې رابطه جوړوي، ستا نه اوس کولی، ته بیا ژوند غواړې په دنیا، ته بیا په دا معاشره کې په لنګوټه کې ګرځېدلی سې، په جګ سر ګرځېدلی سې، په لوړو سترګو ګرځېدلی سې. د بل دا ولې خراب دی؟ د بل دا ولې خراب دی؟ یو حدیث درته وایم، ښه یې واورئ ځوانانو، ښه یې واورئ، په خلاصو غوږو یې واورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود بیان کوي چې سود څونه ګناه لري. یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سود 80 جزء لري، 80 جزء یعنی 80 ګناوې لري. کم و اسانه ګناه یې دا ده لکه سړی چې د خپلې مور سره العیاذ بالله زنا کوي، لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. او بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یوه روپۍ د سود دا خوړل، یوه روپۍ د سود دا خوړل لکه سړی چې 14 وارې زنا وکړي العیاذ بالله. لیکن دا مو واورئ چې در ټولو غټ سود څه دی؟ په پیسو کې سود وکړي نه، در ټولو غټ سود دا دی چې سړی د بل چا عزت پایماله کوي، د بل چا بې عزتي کوي، د بل چا د ناموس سره غلطه تعلق جوړوي. د بل چا بې عزتي کول، د بل چا عزت پایماله کول، دا در ټولو خطرناکه سود دی. نو ګویا ته په دې خبرو باندې، په دې اړیکو باندې، په دې تعلقات باندې د بل بې عزتي غواړې، د بل ناموس بې عزته کوي، د بل لنګوټه پر مځکه باندې غورځوي، او دا تا در ټولو خطرناکه سود وکړي. ما درته وویل چې ادنا د سود ګناه دا ده لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. تا څه وکړه؟ تا څه وکړه؟ ادنا ګناه یې دا ده لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. ان ینکح الرجل امه، د خپلې مور سره، حدیث کې د الفاظ راغلي. تا در ټولو خطرناکه سود وکړي. سود دا نه چې یوازې پیسې په سود ورکړه، په قرض باندې نه منفعت واخله یا جز په جز سودا کوي، زیات شي ځینې دا خو سود دی څه دی. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان من اربع الربا، در ټولو خطرناکه سود چې کوم دی، الاستطالة فی عرض المسلم، د مسلمان بې عزتي کول، د مسلمان په عزت کې لاس وال بغیر حق، بغیر د حق. دا در ټولو لوی سود دی چې د ادنا سود ګناه دا ده لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي العیاذ بالله. نو د لوی خطرناکه سود به څه ګناه. او ما درته ویل چې بل روایت کې نبی علیه السلام فرمایي چې یوه روپۍ د سود خوړل دا ادنا سود دی، مطلب یوه روپۍ خو څونه کمه ده، یوه روپۍ بیخي کمه ده. یوه روپۍ د سود خوړل لکه 14 وارې چې سړی زنا وکړي دومره ګناه لري. لیکن تا په دغه ټلیفون باندې د دې نامحرمې نجلۍ سره، زنانې سره په تعلق جوړولو باندې تا در ټولو خطرناک سود وکړي، او د دې سود ګناه بیا څه؟
او دا زنا نه واوره ته چې خبرې کوې د کم په ګانټو ګانټو اخته یې دته په زنا اخته روایت کې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الله د بنده په هر اعمال کې د زنا ونډه ایښې ده یوازې زنا دا نه سړی د فرج زنا وکړي د بدن په اعضاو کې د زنا حصه شته فالعین تزني سترګه هم زنا کوي وزناها نظر زنا د سترګو نه چې کوم د بد نظري کول دا محروم ښځې ته کتل دا د زنا د سترګو زنا ده او دا ډېر غټ ګناه ده دویم نبی علیه الصلاة والسلام وایي والید تزني لاس زنا کوي وزناها اللمس زنا داره نامحرم ښځې ته لاس هغوی د لاس نیول د هغوی بدن ته لاس وروړل هغوی په غیږ کې نیول دا زنا ده والرجل تزني وزناها الخطا پښې زنا کوي د پښو زنا څه شته د کومې زنا د کومې ښځې دپاره چې ته په پښو روان یې دا قدمونه د هر یو په زنا باندې اخته واللسان یزني ژبه چې کوم ده هغه هم زنا کوي د دې زنا چې کوم ده خبرې دي د ژبې زنا خبرې دي والفم یزني خوله هم زنا کوي لیکن د خولې زنا چې کوم ده هغه قبل یو څوک مچول دا ټول زنا ده ته چې د نامحرم ښځې سره تعلق جوړوې ولې جوړوې پرېږده الله سبحانه وتعالی تا ته خپل ناموس در کړی ته عزت که یوه باندې ساعت نه تېرېږي طاقت دې ماشاءالله زیات دې دوه مه وکړه درېیمه وکړه څلور اجازې تا ته شته ته د بل ناموس ته ولې بې عزته والعیاذ بالله زنا خو بیخي لویه خبر ده ولا تقربوا الزنا قرآن کې الله موږ ته وایي چې زنا ته نږدې هم مه ورځه ولا تقربوا زنا زنا ته نږدې مه ورځه ځکه که نږدې ورغلې بیا زنا خامخا رسه کېږي نږدې ورکړل دا رابطه مه ورسره جوړه تعلق مه ورسره جوړه ګپې و بانډارونو پکنیک ته یې مه باسه دا ستا لور دي دا ستا خور چې یو چا د ځان سره په موټر کې سپره کړي ستا نو سخت تا د بل لور څنګه ځان سره سپره کړی تا د بل عزت څنګه د ځان سره یو ځای کړی ما درته وویل د بل بې عزتي کول دا در ټولو خطرناکه سود دی د ادنا سود ګناه لکه سړی چې د مور سره زنا کوي ان ینکح الرجل امه لکه د مور سره چې زنا کوي ادنا سود چې کوم دی دا دی د یوې روپۍ سود دا دی لکه شپږ دېرش واره چې زنا کوي دا د مسلمان عزت پایماله کوي تا په دې باندې کومه ګناه لاسته راوړه خطرناکه سود دې وکړي د دې جواب بیا ته ورکوې د دې جواب بیا ته وایه لهذا پام کوه اوس موږ ځوانان هغه یو نو د ټول ماډرن دی چې د چا سره تعلق جوړوي مه کوئ داسې او دا واوري کم سړی چې غواړي چې زما په رزق کې د برکت راسي او زما په مال او دولت کې د برکت راسي هغوی دې د ده اړیکو څخه ځان وساتي کوم کسان چې په دې اخته دي ته ورسه وګورئ د ماښام پر ګوله والله ایران دي دا کسان چې هر څومره پیسې ولري دا د دې زړه به د خفګانه ډکي د دې زړه به د نحوسته ډکي دا سړی به بېچین او بې سکونه وي وجه دا ده چې د بل ناموس او بل عزت ته په بده سترګه کتئ دا عذاب دی لهذا پام کوه د بل چا سره غلط تعلق مه جوړوه بل چا د عزت او ناموس سره اړیکه مه نیسه په ګنټو ګنټو خبره مه ورسره کوه تر څه وخت چې پورې چې خبرې کوې دا ته د ژبې په زنا اخته او کومې پیسې چې دې ته ورلېږې دا پیسې بیا وګوره چې ستا په مال او دولت کې څومره بې برکتي راځي دا لکه تا چې پیسو ته اور واچوي نو دې سخت پام کوه کوشش دا وکړه دا پیسې وګټه خپل د ځان لپاره عزت پیدا کړه په حلاله طریقه باندې وکړه چې هر څومره خبرې ورسره کوې عبادت دی که بازي ورسره کوې دا عبادت دی ما درته وویل په اسلام کې عبث کار نه دي ښه لیکن درې کار ته اسلام جواز ورکړي یو هغه چې سړی د خپلې ښځې سره بازي کوي دا چې کوم وخت پورې بازي کوي او نیت یې دا وي چې زه د بل د ښځې سره وګرځېږم دا ته په عبادت اخته د دې سره ګپه کوې په عبادت اخته د دې سره حملې کوې عبادت اخته د دې څخه خپل خواهشات پوره کوې دا باندې هم ته په عبادت اخته نو ته غلط تعلق څه کوې ته د بل د ښځو سره رابطې ولې کوې دا ګناه لږ ګناه نشته کوې د مسلمان بې عزتي کول دا لږ ګناه ده بیا خو کله کله سره غورځېدلي یې العیاذ بالله
ما درته وویل دا اوس کله کله سړی داسې حالات ته موږ راوتلي یو کله کله سړی یو خبره واوري موږ خو قسم په خدای د شرم څخه بل ډول سو چې دا څه حالات ته کوم حالات ته موږ راوتو لهذا ځان مه کوئ د خدای لپاره